د حضرت عمرفاروق رضی الله عنه غوره ویناوي. لومړی، ژړا نه ورتلل د زړه د کلکوالي نښه ده. دوهم، زړه د ګناهونو له امله کلکېږي. دریم، ډیر ګناهونه د ډیرو امیدونو پایله ده. څلورم، اوږده او ډیر امیدونه له مرګه د غفلت پایله. پنځم، د دنیا او مال محبت له مرګه د غفلت لامل کیږي. شپږم، د مال دنیا مینه د ګناهونو مغز دی. اووم، خلکو ته په لقب غږ کوي. اتم، له خدای جل جلاله بخښنه غواړي. نهم، خدای جل جلاله تل حاضر و ناظر ګڼي. لسم، ګناه لنډ مهاله خو سزا یې اوږد مهاله ده. یولسم، له څېړنې پرته پرېکړه مه کوئ. دولسم، خپل مخکې چاته د بل مسلمان د غیبت اجازه مه ورکوئ. دیارلسم، صدقه ورکوئ، د خلکو جیبونو ته سترګې مه نیسئ. څوارلسم، زړور اوسئ ځکه مرګ یو ځل راځي. پنځلسم، هڅه وکړئ په خلکو کې ښه نوم پرېږدئ. شپاړسم، دین کې ډیره سختي مه کوئ. اوولسم، له عمل کوونکو علماو سره اړیکه ټینګه کړئ. اتلسم، تل نیوکه په سړه سینه زغمئ. ننسم، ټګ و چلباز مه جوړیږئ. شلم، د بېوزلو مرستندویي واوسئ. یویشتم، پوهیږئ چې څوک پور نه درکوي نو پور مه ترې غواړئ. دویشتم، نیک عمله ومره. درویشتم، په دین کې ځان د خدای جل جلاله ځای ناستی وګڼه.